سیف الدین قدس او د مغولو د نه ماتېدونکې فلسفې پای. قدس ته د مغولو د استازي راتلل. مغول چې د مصر تر دروازو پورې رارسېدلي وو خپل استازي له داسې یوه لیک سره چې ټول بد رد او قدس ته ګوتڅنډنې پکې لیکلې وې قدس ته واستول. د لیک متن په لاندې الفاظو مشتمل و: واک او ځواک موږ ته وسپارئ. مخکې له دې چې زموږ له زوره خبر شئ حتما به زموږ له لوري د قتل عامونو ښارونو ورانولو له پیښو خبر یاستئ. نو چیرته او څرنګه به تښتئ؟ په داسې حال کې چې موږ درپسې یو زموږ د تورو له ګزارونو نشئ بچېدلی. زموږ شمیر لکه د شګو دومره دی. څوک چې له موږ سره تقابل کوي پښیمانه کیږي. نو دا واورئ چې خپله ځانونه له خپله لاسه د هلاکت کندې ته مه ټېل وهئ. سره له داسو ګوتڅنډنو او اختارونو قدس یوه دمه هم ونه لړزېد او نه یې په همت کې کمی راغی، ځکه هغه داسې مسلمان و چې د الله تعالی په لار کې شهادت د دین او انسانیت دښمنانو ته تر تسلیمېدو غوره ګاڼه. هغه دا وپتېله چې په هر کال کې یوه نه یوه نیکي ترلاسه کوي، یا به کامیاب او غالب شي یا به د شهادت لوړې درجې ته ورسي. له بل لوري قدس د خوارزمي پاچاهانو له کورنۍ او سلطان جلال الدین ماما و. سلطان جلال الدین هغه څوک و چې د زمري غوندې زړه یې درلود او د مغولو په مقابل کې تر ډېره پورې په میړانه ودرېده. ان له هغوی څخه یې ځینې ښارونه بیرته ونیول. قدس له وړاندې پوهېده چې د مغولو نه ماتېدل هسې یوه کیسه او افسانه ده او د مغولو ماتې یې په کوچنیوالي کې لیدلې وه. قدس هم د مغولو استازي بندیان او د هغوی لیک یې څیرې کړ او د خپلو سرتیرو د مورال د لوړاوي په پار یې استازي له تیغه تیر او د ښار په دروازه راځوړند کړل. د مغولو پر وړاندې د لښکر او تجهیزاتو تیاري. قدس د دې پر ځای چې په مصر کې پاتې او د مغولو پر وړاندې دفاعي حالت اختیار کړي ښه یې دا وبلله چې مخکې له مخکې تیاری ونیسي او د مغولو پر وړاندې د شام پر لور تعرض وکړي. هغه داخلي جبهه له هغو کسانو پاکه کړه چې د یې په همت او شجاعت کې شک درلود او د هغوی تشه یې په خپلو اعتمادي کسانو ډکه کړه. وروسته یې په قاهره او خپل نور تر واک لاندې ښارونو کې د جهاد اعلان وکړ او خلک یې جهاد ته راوبلل. د لښکر د تجهیز لپاره یې زیاتې منډې ترړې وکړې او په خلکو یې نوي مالیات وضع کړل. ولې ډیری علماو چې د وخت زبردست عالم علامه عز بن عبدالسلام هم پکې موجود و د قدس له دې کار سره مخالفت وښود او له دې غوښتنه وکړه چې جنګي مصارف دې د ممالکي قمندانانو له شتمنۍ تعیین کړي تر څو له قمندانانو سره بې لاس او وسلې نور څه پاتې نه شي، او که بیا هم مصارف کافي نه وو بیا دې په خلکو مالیات وضع شي. قدس چې کله متوجه شو چې نوموړی فرمان په ځینو قمندانانو درین پرېوځي هغو ته یې داسې خطاب وکړ: ای د امت سرلارو یو وخت داسې و چې تاسو د بیت المال له مال څخه ګټه اخیسته، خو اوس له جهاد څخه پر شا کیږئ. زه جهاد ته تیار او روان یم. څوک چې راسره ځي بسم الله کړئ او هغوی چې له جهاد تللو څخه مخ اړوي او د مظلومو مؤمنانو یې پر خپله غاړه. د قدس دې خبرو پر قمندانانو ژور تاثیر وکړ او هغوی هم ټول پر یوه خوله شول او جهاد ته تیار شول. قدس له لښکر سره له مصره ووتلو چې په لار کې د شام لښکر ورسره یو ځای او غزې ته ورسېدل. قدس د لښکر د مخکې برخې لپاره بیبرس وټاکه چې ډېر باهمته کس او د مورال لوړولو چل او ول یې زده وه. مخکې تر دې چې جنگ شروع شي بیبرس د څو تنو سرتیرو په ملتیا د مغولو په لومړۍ کرښه برید وکړ او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. د بیبرس دې کامیاب جنگي تکتیک اوضاع داسې برابره کړه چې هغه صلیبي یرغلګر چې په خپلو ځایونو کې حضور درلود دې ته مجبور کړل چې له مسلمان لښکر سره داسې عهد وکړي چې د مسلمانانو پر وړاندې به د مغولو هیڅ راز مرسته نه کوي. قدس هم هغوی ته ګوتڅنډنه وکړه چې د مغولو سره د مرستې په صورت کې به مسلمانان اول په هغوی حمله وکړي.